السلام علیکم. زه وکیل خان یم. تاسو ته ستړي مه شئ. قدرمنو کتونکو او اوریدونکو، په دې خبرونه کې تاسو ملاو هم ډاکټر اجازه علي صاحب سره. ډاکټر اجازه علي صاحب د پی ایچ ډي ډاکټر دی او په وایرسو کې پی ایچ ډي کړی دا، وایرالوجست دی. دا وخت را سره د اسلام آباد نه د سکایپ په لیکه په دې خبرونه کې ملما شوی دی او ډاکټر صاحب تاسو ته د کرونا وایرس په اړه یو څو حقیقتونه وایي. کرونا وایرس څه شی دی او د دې نه موږ څنګه ځان بچ کولی شو، او هغه خبرې چې موږ تاسو ته نه دي معلومي د ډاکټر صاحب نه پوښتو، ځکه چې ډاکټر صاحب په وایرسو کې یا دی پکې پی ایچ ډي کړی دا. ډاکټر اجازه علي صاحب په خیر راغلی. ستړي مه شئ. ډېره مهرباني. تاسو څنګه یاست؟ مننه. موږ خو تاسو څنګه طبیعت هم ښه دی، روغ جوړ خوشحاله؟ خیریت. ډاکټر صاحب شروع د دې نه کول غواړم چې کرونا وایرس د وبا خبرې زموږ اوریدونکو ډېر په دې باندې خبر دي چې دا کرونا وایرس څه شی دی او دغه شانتي څومره خلک یې اغېزمن کړي دي، د دې نه مرګونه هم کیږي. خو زما لومړی پوښتنه ستاسو نه دا ده چې آیا د دې کرونا وایرس په شانتي پخوا هم داسې کوم وایرس راغلی دی یا دا وایرس څومره بدل دی؟ دا راته لږ ووایه د نورو وایرسونو نه. بالکل دا وایرس د کرونا وایرس په شان نور وایرس چې نو دا د ډېر وخت نه موجود دي. د 1960 تقریبا چې نو دا کرونا وایرس یعنی د دې وایرس په شان نور وایرس د خاندان سره تعلق لرونکي دا موجود و. لکه هغه وایرس چې نو هغه ډېر خطرناک نو، یعنی د نور خاندانی چې کوم پیپران دي کسان دي هغه ډېر خطرناک نو. بیا په 2004 کې د دې خاندان یو بل چې نو لکه وایرس هغه مونږ ته شو او هغه د سارز وایرس دی. هغه په چین کې راغلی او په 2002-3-4 کې هغه ډېر خطرناک او هغه ډېر خلک چې نو هغه بیمار شي او هغه چې نو کافي چې نو تبعی هغه کړی هغه وایرس. بیا په 2012 کې مرز په نوم باندې یو وایرس راغی چې هغه په میډل ایسټ کې یعنی په سعودي عرب او په دغه دوبۍ او په دې ملکونو کې او دغه وایرس چې هغه د خاندان سره تعلق ساتي او دغه وایرس چې نو هم کافي نو زیاته تبعی کړی او د دې وایرس چې نو د هغه ټول په نسبت باندې د ټول زیاته تبعی کړی ټول سارز او مرز 2004 او 12 والا زتاوس ورکوم نو دغه وایرس چې دی هغه بالکل د هغه چې کوم علامات دي چې س بیماری را جوړي هغه بیماری هم بالکل داسې چې داسې بیماری ده. او څنګه دا وایرس دی نو د دغه تیزه سره خوريږي، دغه خورېدل دومره تیز نو دغه خورېدل نو داسې وایرس موجود دی او دا راغلي خاپیرک چې نو په دې کې دا وایرس پیدا شوی دی او بیا د دې نور زناورو تتلی دغه نه بیا انسانانو دا ورېږي. سمه ده. نورې پوښتنې هم کول غواړم ډاکټر اجازه علي صاحب. قدرمنو کتونکو، ډاکټر اجازه علي صاحب په اسلام آباد کې په کامسټ یونیورسيټي کې اسوسییټ پروفیسور دی او په وایرسونو کې وایرالوجست دی. د وایرسونو هغه شیزونه کوم چې موږ ته په سترګو نه ښکاري په هغې کې ډاکټر صاحب پی ایچ ډي کړی ده او پی ایچ ډي یې کړی ده او تاسو ته به دغه خپل معلومات به تاسو ته شریکي. که تاسو له ډاکټر صاحب نه د کرونا وایرس یا د نورو وایرسونو په اړه څه پوښتنه لرئ، خامخا راته په خپلو کامنټونو کې ولیکئ. په دې کې به تاسو ته ډاکټر صاحب به تاسو ته نن هغه حقیقتونه وایي د کرونا وایرس په اړه باندې کوم نه چې ډېر خلک ناخبره دي. تاسو ته به په ساده ټکو کې په ساده پښتو کې تاسو ته به دغه وایرس بیانوي. د دې وایرس کرا شو دیتا د دې او د نورو وایرسونو د مرګ شر ته وکتی شي. د دې د مرګ د دې نه خلک زیات مري، د پخوا وایرسونو داسې وایرسونو نورم تیر شوي چې دا غینه زیات خلک مړ شوي. د دې وایرس ته خاندان چې د مخکې ما کوم خبره وکړه د دې سارز وایرس یا مرز وایرس چې هغه د دې په شان دي تقریبا 90% دغه وایرس چې دي هغه د دې په شان یعنی په شکل او شباهت کې دا بالکل چې دا یو شان د هغه د مرګ شرط چې هغه د دې نه سیوا او د هغه دغه چې د یو بل ته منتقل کېدل هغه د دې په شان آسان نه دي. نو په دې کې چې دا خبره آسانه چې دا د یو بل ته زر منتقل شي او د بل نه بل ته منتقل شي، نو دا وایرس چې نو د مختلف ملکونو کې شرع چې کوم د مواتو د هغه مختلف ده. بعضی ملکونه چې نو هغه رپورټ کړي چې 2% دا، بعضی چې نو دونه کم رپورټ کړي دا، بعضی 5% پورې منځلي چې دومره خلک چې نو دا د دې د وجې چې نو ملک دې شي. او د دې نه مخکې چې کوم د دې فیملی چې کوم نور وایرسز وو د خاندان نو دا غي د دې نه سیوا دا بس فرق په دې کې دا دی چې لکه دا غي علامات هم یو شان هغه د دې نه زیات خطرناک وو چې دغه آسان دی
خورېدل اسان دي. نو په دې وجه د دې د وجه زیات چې د لکه ورګونه وشو او دا ډېر زیات خور شو. په یو څو هفتو کې تاسو ولیدلی ټول دنیا کې خور شو. ټول دنیا کې دومره تیز وایرس مطلب دا په تیزی سره خوريږي او دغه شانتي دي په اړه ډېرې ګنګوسي هم موجود دي او ډېرې ګنګوسي ماته زه دا پوښتنه به ځکه کول غواړم چې ضیا همت صاحب وي دا وایرس راغی د کوم ځای نه. دا ورته لږ واضحه کړئ یو ځل بیا ډاکټر صاحب دا وایرس راغی د وایرسونه راځي د کوم ځای نه. دا او دا ورته وایي چې دا وایرس څه شی دا چې کوم دی چې لرګی دی څه کاڼی دی څه ژوندی شی دی دا ورته لږ ووایه ځکه چې ډېر خلک په دې نه دي خبر. ډاکټر صاحب راغی د کوم ځای نه او دا څنګه دا انسان دی دا د انسان په شانتې سترګې خپې خوله لاسونه لري که نه لري ذهن سوچ. دا بالکل چې دی نو د انسانانو یا د ځناورو یا د چې کوم موږ ونې بوټي حشرات وینو دې نه بالکل مختلف شی دی. او دا شی لکه د چې کله د انسان د خلیو ته نه دننه شوي یا چې د ځناور ته نه دننه شوي نو د خپل تعداد نشي بڑھاولی یعنی افزایش نسل نشي کولی. موږ وایو چې لکه ریپروډکشن افزایش نسل کوي جاندار سیزونه نو دغه دا خوبي نشته چې دا وکړي. دا وایرس چې دی نو دا چې کله نه چې دی نو لکه دا جاندار جوړ شوي د هغه وخت نه دا وایرسونه چې دی نو دا موجود دي. دا وایرس چې دي چې کوم کرونا وایرس دی نو دا چې کوم خاپیرک تاسو ته ما وویل په هغه کې 70 مختلف قسمه ډېر خطرناک قسم چې دا وایرسونه وسوم شته دي چې په هغې کې هم دا چانس دی چې دا وایرسونه د دې خاپیرکونو نه راوځي چې څومره انسانان دې سره چې دی نو هغه تعلق ساتي دا د دې هغه چې کوم ځایونو کې دي اوسېږي هغه ځایونه دي دغه کوي استعمالوي یا خرابوي نو دې سره د هغې چې دی نو لکه هغه راځي دې سره مخه کېږي. نو دغه وایرس بیا راځي نورو چې کوم ځناور دي هغې ته هم چې دی نو دې خاپیرکونو نه دا مخکې منتقل شوي دي او بیا د هغه ځناورو نه انسانانو ته منتقل شوي دي. دې چې کوم ساخت دی نو هغه داسې چې دې پاس هم دغسې یو د لحمیاتو یو کوټ یو پروټین پروټین ورته موږ وایو لحمیات ورته موږ چې دی نو په اردو کې یا پښتو کې وایو او د هغې دننه چې دغه ماده یې چې کوم ورته نیوکلیک اسید وایو یا ډي ان اے یا ار ان اے ورته موږ وایو نو دغه ار ان اے چې کوم دی دا زموږ په خلیو کې هم دننه دی انسانانو او دا د انسان د خلیې کې څومره چې لحمیات جوړېږي دغه دا شی کنټرول کوي. په دې کې هم دغه ماده چې کومه نیوکلیک اسید ورته موږ وایو چې هغه چې دی نو دا مختلف قسمه لحمیات جوړوي چې هغه زموږ دپاره ډېر خطرناک دي او د ده لپاره هغه ډېر ښه وي. یعنې دې فایده کوي چې دی زموږ جسم ته ورننوته نو ده بس 15 واړه ده په غوړو کې شوي دی چې دی نو خپل چې کوم دی افزایش نسل نشي کولی ځان له خپل لحمیات نشي جوړولی هغه زموږ په خلیه کې دننه چې دی نو ده ته هغه ټول ماحول میلاو شي هغه حالات ورته ټول برابر شي هلته کې او دې هلته کې بیا چې دی نو په تیزۍ سره د خپل افزایش نسل شروع کړي یعنې خپلې کاپیانې جوړول شروع کړي چې اوس موقع ده بس راشه دی نو اوس فایده واخله. نو چې دغه دې په زیات تعداد کې زموږ په خلیو کې دننه جوړ کړي نو بیا به دی راوځي څنګه نو د راتلو لارې دا ده چې بیا همدغه خلیه چې دی نو هغه د ده تعداد پکې دومره سیوا شي چې خلیه سره ماته شي ماته شي نو دغه سره بیا دا ټولې بیمارۍ او د علاماتو او د هر څه چې ظاهرېږي او مرګونه تم کېږي. څو شېبې وړاندې مې د یوې ضلع اي ډي سي سره خبرې کولې د یوې ضلع اي ډي سي سره خبرې کولې هغه ته مې صوبه په ضلع کې د حالات ډېر خراب روان دي تپوس مې ته وکړم کیسونه ډېر زیات دي نو هغه ماته وایي چې یو کیسونه زیات دي مې څه کوئ د دې لپاره څه کوئ د مخنیوي لپاره ماته وایي چې وکیل خان صاحب داسې دغه لفظونه داسې وي وکیل خان صاحب وی رینډم ټیسټونه مې کړي دي رینډم ټیسټونه رینډم مطلب دا دی چې یو کس په لار روان دی ما ورته د خوراک ټیسټ لکوم 100 کسان له مې ټیسټونه کړي رینډم په لار څوک روان یو خوا بل خوا 55 کسان وي پکې پازیټیو راغلي دي ایته دا پته هم نه و چې ماته وایرس دی 55 کسان هغه ماته وي چې ماته هغه پکې پازیټیو ایته وایرس شوی دی خو دا وخت فضل بونیری صاحب دی د بونیر نه پیسې را لېږلي دی په انګریزي کې را لېږلي ما تعلیم یافته ځوان مخکاري هغه چې انګریزي ډېر مزیدار لیکلی ده وایي چې د کرونا خبره زړه شوه زما پوښتنه تاسو نه دا نه دی وایرالوجست په حیث باندې تاسو په خپل ثوابې سره تعلق ساتئ زه به دا مو موردونکو ته ډاکټر صاحب د ثوابې سره تعلق ساتئ بونیر هغه ضلع ده چې ثوابې سره په پوله پرته ده هغه وایي د کرونا دا خبره زړه شوه په بونیر کې زه خو اوس هم د ثوابې نه ورم وایي ثوابې چې کوم دی نو د ثوابې چې کوم دی رزلټ تحصیل خو چې کوم دی د کرونا وایرس مرکز جوړ شوی دی کیسونه پکې ډېر زیات دي آیا واقعي په بونیر کې او په ثوابې کې دا خبره زړه شوې ده بس په خلکو تېره شوه که نه دا راته لږ واضحه کړې دا
اوس په دې رااله او دا تقریبا چې حکومت ارګل لکه دا فیصله وکړه چې یاره چې کوم دی طالباندي کړي او په دې کې خلکو ته وایي چې یاره لکه روجا را روانه روجي منځ چې شنو دي دا وایي بلکې روجي شروع کی چې یاره موږ به دا طالباندي چې دا ختمو او د ضلع نه ضلع چې کوم دغه تګ را تګ دا موږ جاری کوو اختر را روان نو دا یو ډیره ګرمه موضوع اختر کې ټول خلک دا کیږي نو دا اختر نه مخکې هلته کې هیڅ داسې حالات نه او خلکو وایي چې دا ټول ګپ دی او دا دغه دی اوس چې په اختر کې زه لاړم نو څو کلو چې دی نو د هغې سروې ما وکړه زه ورته لاړم د دنیا خلک د دې نه پراتم دی هغوی صرف چې دی نو مخې ته په دې نه راځي او یریږي چې یاره که مونږ چې دی نو لکه ظاهرو خپل حالت چې یاره په مونږ باندې داسې قسم علامات راغلي دي یا بیماري راغلې ده بیا په پروتوکول کې موږ راځو پروتوکول دا چې پولیس ورپسې ورځي اوچتۍ یې کوارنټین ته یا آیسولیشن ته دغه واډونو ته چې د هغې باره کې د خلکو تحفظات دي چې یاره ډېرې لکه داسې خلکو مختلف قسمه کیسې جوړې کړي دي هغې خپرې کړي دي چې په دې کې خلک مړه کوي او انجکشن یې ورته لګوي نو هر یو کور کې دوه درې کسان پراته دي اوس ماسخوتن هم چې دی نو لکه تاسو سره چې ما وختي خبرې کولې د هغې نه بعد ما ته کال راغی چې یاره لکه زمونږ په کلي کې زموږ په محله کې ډېر خلک چې دی نو لکه هغه پراته دي ډېرو خلکو مرګونه هم وشو هغوی مو خپل مړی چې دی نو پولیس ته څنګه حواله کړو نو هغوی دا هم نه وایي چې یاره لکه دا کورونا دی ډېر تیزۍ سره د روژې په میاشت کې ډېرو خلکو ته چې دی نو دا انفیکشن شوی او دا مزید به دا کېږي اوس چې د مرګونو د اکثره څنګه اوچتېږي زمونږ په علاقو کې تاسو به کتلي وي ما په خپل هم کتلي دي چې کافي چې دی لکه مرګونه شوي دي اوس د مرګونو دا سطح چې دی دا نور هم اوچتېږي اوس پوښتنه دا ده ډاکټر صاحب پوښتنه دا ده مطلب دا چې د جون او جولای دا میاشتې چې کوم دی نو په دې کې مونږ ډېر خلک داسې ووینو تاسو مطلب د خبرې نه جوړ داسې اخیستی شم چې مونږ به ډېر خلک داسې ووینو چې وي به چې چاته برین هیمریج شو چاته هارټ اټیک وشو چې چا لیور فیل شو که نه او دا مرګونه به سیوا کېږي تاسو وایه بالکل به سیوا کېږي ډېر زیات به سیوا کېږي ډېر زیات به سیوا پکې دا معدې خپل به د خپل نه تښتي او پلار به د زوی نه تښتي او داسې قسمه چې دی نو لکه حالات را روان دي په مونږ باندې دا صرف زمونږ دغه دی زمونږ بیمارو ته زمونږ د مشرانو زمونږ خپله په خپل ژوند کې وبا چې ته لیدلې نه وه دا وبا په مونږ باندې بندیز الله نو مونږ د وبا نه خبر نه یو چې د وبا زور سوری که نه دا زور اوس مونږ ته ورو راښکاره کېږي نو بیا لکه مطلب دا چې مونږ له په ساینس او په دغه یقین پکار دی چې ساینس په ټوله دنیا کې یو څیز راغلی دی او هغوی پې دومره چې دی نو پیسه خرچ کوي دومره هغوی پې کار کوي ریسرچ پې کوي او تاسو ته وایي چې یاره لکه ځان پې بچ کوي که نه نو مونږ په هغه سازشي دغه باندې زیات هغې کې چونکې اټریکشن زیات دي که نه مونږ زیات خوښ یې هغه وجه د دې چې ته چاته حقیقت وایې چې یاره لکه حقیقت کې دا شی دومره خطرناک دی او د دې نه ځان بچ کړئ د دې نه ځان بچ کړئ ډاکټر اجازه علي صاحب قدرمنو کتونکو دا د وایس اف امریکا ډیوه ده تاسو موږ سره مل پاتې شئ تاسو کومې پوښتنې را روانې دي د هغې نه مجموعي پوښتنې راخلم هغه تاسو ته زه ډاکټر صاحب تقدم ډاکټر صاحب پخپله چې کوم دی نو وایرالوجست دی پی ایچ ډي یې کړې ده د امریکا نه هم زده کړې کړي دي او د پاکستان نه هم زده کړې کړي دي دلته کې چې کوم دی نو په امریکا کې هم زده کړې کړي دي تاسو ته د کرونا وایرس په اړه باندې وایي کرونا وایرس څه شی د دې په اړه حقیقتونه ته وایي تاسو پوښتنو ته ځوابونه وایي په داسې حال باندې چې کرونا وایرس چې کوم دی نو په پاکستان کې چې کوم دی نو په سوونو خلک وژلي دي او دغه شانتې په لسګونو زره په دې باندې اغېزمن دي کوم چې ریپورټډ دي کوم چې حکومتي شمیرې دي خو ډاکټران وایي پوهان وایي چې دغه شمیرې دوه چنده درې چنده دي ځکه چې ډېرو خلکو ټیسټونه نه دي کړي څنګه مې چې تاسو ته روان دي د یو ضلعې د اسسټنټ ډیپټي کمشنر خبره وکړه اسسټنټ یا د اوبخې اډیشنل ډیپټي کمشنر خبره مې وکړه هغه ما ته ویل چې ما رینډم مس ناڅاپه په لاره خلک روان بو ما به ورته دې خوا راشه رابرل ما به ورته ټیسټ وکړو چې ټیسټ به مې وکړو په هغې کې چې ما 100 کسانو له ټیسټ کو 55 کسان چې کوم دی نو مثبت رالل هغه وایي چې 55 کسانو ته کرونا وه خو هغوی ته دا پته هم نه وه چې زمونږ کرونا ده که نه نو دغه شانتې دغه کیس هم پکې شته نو دغه شیزونه دي خو زه ستاسو مجموعي پوښتنې راخلم کوم چې تاسو رالیږئ دې وخت کې اجازه علي صاحب دا پوښتنه کوم چې زه داسې موږ اورو چې یو تن دی هغه ته کرونا شوې ده په هسپتال کې پروت دی وینټیلیټر ورته ولګي د هغه چې دویم ټیسټ وشي وي دې نیګیټیو راغی خو چې نیګیټیو راغی د نیګیټیو راتلو نه پس چې کوم دی د ټیسټ منفي راشي یا کرونا ترې وتې وي خو بیا هم دغه کس مرګ وشي دا څه وجه ده د دې وجه دا ده چې هر کله کرونا چې دی نو دې سړی د کرونې د وجې بیمار شي نو دا زموږ د ساه چې کوم ټول سیسټم دی
زمونږ د پوزې نه والي د خولې نه والي تر پېپړو پورې چې دا کوم سیستم دی حالانکه دا وایرس نور سیستم یې زمونږ د رګونه چې په کوم کې وینه ځي نو دا هم هغه ټارګټ دی دا د هغې زیات تر ټارګټ چې دی یعنې زیات تر زور چې دی نو هغه دې ځای له ورکوي د دې د پاسه چې کومه د څرمن ده د دې د پاسه یعنې زمونږ د سا چې کومه نالۍ ده یا پېپړو د دې د پاسه چې کومه نالۍ ده دغه خلیې چې دي دا د دې چې دی نو مرکزي دغه ده زیات زور دی له ورکوي نه چې هر کله دا وایرس دې ته دننه ننوځي او دې کې خپل کار شروع کړي نو دې کې ډېر زیات چې کوم داخلي دي نو دا مړه کېږي چې دا مړه کېږي او دا کېږي د پېپړو کې دننه چې دی نو دا چې کوم دا مړې خلیې دي او دا سیزونه دا ټول جمع کېږي چې کوم ځای کې لکه په پېپړو کې اکسیجن چې دی نو دا زمونږ په دغه کې وینه کې شاملېږي نو هغه ځای کې دا مړه سیلز او دا ټول سیزونه راجمع شي او مایع چې دی نو لکه دې نه جوړه شي هغې ته مونږ بیا نمونیا وایو چې یاره نمونیا ورته وشوه نو چې کوم ځای کې ګیس ورننه کېږي هغه ګیس هغه ځای خو بند شو که دې ته ته وینټیلیټر هم ولګېد پاسه نو په مایع کې چې دی نو ګیس نه پاس کېږي د ګیس د پاس کېدو لپاره پېپړو کې خدای پاک چې دی نو لکه هغه خپل نظام جوړ کړی دی چې په دغه ځای کې هوا وي نو هوا چې دی نو هغه ګیس د هوا نه پاس شي او بیا چې دی نو هغه زموږ پېپړو په ذریعه زموږ وینې ته لاړ شي او بیا زموږ جسم ته ځي نو چې هر کله هغه څیزونه په دې مړو خلیو باندې هر څه بند شي او هغه ګن بلا چې دی نو لکه هغه ټول ځایونه بند کړي نو بیا په هغې کې ګیس نه پاس کېږي نو که بیا ته ډېر په وینټیلیټر باندې راکړې نو داسې چې کوم مریضان دي د هغې بیا چانس نه چې هغه بچ شي ځکه چې اکسیجن ستا دماغو ته یو څو سیکنډو له هم ونه رسي نو ستا مرګ واقع کېږي که ستا اړه ته چې دی نو لږ وخت له ونه رسي نو ستا اړه چې دی نو لکه هغه بندېږي اړه بندېږي او ځکه مونږ اورو ځینې خلک وایي بس پلانې ناست یو پراټۍ وخوړه وي دوی مې ته لاس کوي چې کم دی نو بس په شا پرېوته او وي چې کم دی هارټ اټیک ورته وشو خو کېدای شي دا هارټ اټیک چې ورته کېدای شي دغه سړي ته چې کم دی ته هم کرونا وي هغه ته کلاټینګ وشي وینه یې بنده شي اکسیجن یې ودرېږي دا هم پاسې یا وي د مزغو رګ یې وشلېده وي دغه ورته وشو برین هیمریج ورته وشو دا هم کېدای شي دا هم کرونا ده بالکل دا کېدای شي د کرونا داسې مریضان چې چاته د ډوډو چاته د کډنیز ورته مونږ وایو یا چې دی نو د دماغو یا داسې څه مسلې خلکو ته وي نو دغه خلک چې دی نو هغه خو په یو دم کې دا وړي ځکه چې دغه ځای ته کله هم چې دی نو لکه اکسیجن کم شو نو څنګه چې تاسو ووایئ چې دا وینه چې دی نو دا په رګونو کې جم شي چې په رګونو کې جم شي نو د هغې نه هاخوا بیا د رګونو نه وینه پاس کېږي نه اکسیجن پکې الریډي کم دی نو چې وینه هم هغه ستا چې دی نو زړه ته یا نور هغه ستا چې دی نو هغه نه ځي نو هغه سروایو کولی نه شي یعنې هغه ژوندی نه شي پاتې کېدی خدای پاک په دې کې د هغه یخې لکه تاسو به لیدلي یو کس باندې هارټ اټیک راشي یا چې دی نو لکه د هغه که چېرې لکه چې راپرېوځي څنګه توره ساه چک کړه پوزې ته لاس کې د ساه به نه نو دې هارټ اټیک باندې خلک دومره نه مري هارټ اټیک یعنې چې کوم زموږ اړه دی نو دا بیا چې دی نو ډاکټران وایي چې یاره لکه دې په سینه باندې تاسو زور کوئ نو د هغه زور مطلب دا نه چې دا هارټ دې دوباره دا اړه دې شروع شي که نه اړه دومره زر نه مړ کېږي خو دماغ چې دی نو دا مړه شي نو دماغ دا چې زور به کوي نو هغه دې لګوي چې یاره دا وینه چې دی نو دا چالو کېږي او ته دماغ پورې ځي چې ته هسپتال ته کس رسې تر هغه پورې مولا دا چل کې چې د دماغ ته دا څه وینه چې بګره چې دا ځي راځي چې اکسیجن رسې کوي د دماغ ختم شو نو بس بیا سړی چې دی لکه هغه دماغ نه ریوایو کېږي هغه ته بیا نه شي دا کولی او اړه چې دی نو لکه دا ته ټایم پاس هم چې دی لکه دا ریوایو کېدی شي یعنې ته د اړه د وجې خلک کم مري بیا او د هیمریج د وجې زیات بالکل ډېر خلک وایي چې د امریکې حالات امریکې حال خو موږ تاسو ته وخت وخوایي په ټوله نړۍ کې که موږ وګورو دا وخت د ټول نه زیات خراب حالت چې کوم دی په امریکا کې ویل کېږي د کرونا وایرس او د دې وجه هم دا ده چې امریکا لګیا ده هر سړي له ټیسټ کوي هر سړی راولي ورته وایي چې ټیسټونه وکړئ تاسو ځان له چې کوم دی د کرونا چا چې نو ځکه چې کوم دی نو زیات ویل کېږي او مرګونه هم په ټوله نړۍ کې په امریکا کې زیات شوي دي د دې نه علاوه بیا اوس په برازیل کې چې کوم دی نو کیسه خرابه ده او پاکستان چې کوم دی نو افغانستان هغه ملکونه دي چېرته چې غربت دی غریبي ده او
او هسپتالونو کې دا وخت ویل کېږي ګوره اول پلان A وا پلان A کې دا و چې د پاکستان چې کوم پلان A کې ویل چې هسپتالونو کې ډیر لپاره سپیشل خصوصي واردونه جوړ کړل شوي د کرونا لپاره په پلان B کې بیا دوی دا سلو چې د غوګونو د پوزې د سترګو چې کوم واردونه هغه هم کرونا ته منتقل کړل دغه دوه پلانونه الریډي ناکام شوي دي اوس د پاکستان حکومت چې کوم نه هغه دا وایي چې د پلان C او پلان D او پلان D او پلان نور پلانونو ته مړیږي پای کې بداوي چې په هسپتال کې کم ځای وي الته کې بدی کټه چي د مریض لپاره د کرونا مریضانو په هسپتالونو کې ځای نشته داسې خلک داسې راپورونه راځي چې اسلام آباد ته مریض وړي نه وي چې دلته مروړي موږ سره ځای نشته د پیمز او شفاون هسپتالونو چې کوم نه غډک شوي دي کمپلیکس ډکه پرتی دي پای کې ځای نشته دي نو دا وخت دا خبره چې کوم نه هغه څوک چې دا و چې دا ټوکی دي نو په دې باندې لږ سوچ وکړي دا خبره مقصد دا دی کنه او دې وخت کې خلک ډېر تاسو کې په غواړم چې تاسو ته پوښتنه هم کېدم او دا په تاسو پکې ډېر زیات بار کیږي چې دا یو پر چاته ولګي دا وایرس یو پر چاته ولګي دوباره ته لګي دي شو کنه دا په مثال سره ورته ورکړي بیا راځم هغه حقیقتونو لړۍ او پوښتنو ته راځم کوم چې ماروان د شروع کړو چې د کرونا وایرس په اړه تاسو کوم حقیقتونه وای یو تن ته چې ولګي دوباره لګي کنه لګي دا ته لګوازه کې مثالونو سره ولا ورکړي ډاکټر صاحب او بالکل دا په دې باندې چې دنو خلکو ډېر کار کړی دی او وسوم په دې میاشت کې دا اوس 13 شو د مې په میاشت کې په دې باندې نو یو څو رپورټونه رااله او یو چې دنو دغه کې د هالند رپورټ او یو د کوریا رپورټ او هغه چې دنو په ډېر خلکو باندې په دې باندې کار وکړو او هغه ته دا پته ولګی دا چې دغه کستا دوباره چې دنو دا مرض دا لګی دی او دا غي وجه هغه دا بیان کړ چې دا کس چې د ارکل دته دا بیماری وشو ناغي وی چې تر شپږو میاشتو پورې د محفوظ دی د تر شپږو میاشتو پورې د جسم کې چې کوم مدافعت ته چې کوم مدافعت لپاره خلیه جوړ شوی ستا جسم چې د لکه د محفوظ کول لپاره ستا جسم چې مدافعتي کوم نظام نه هغه داسې په جوړي نو دا تر شپږو میاشتو پورې موجود دي او د شپږ میاشتې نه بعد چې دا په کومه دو شروع شي د دې مطلب دا دی چې تا اوس چې د بیماری شوی او تل 15 ورځې بعد ټیکوم شي د شپږ میاشتې بعد تا دا بیماری چې دا دوباره تا کې شي دا کې دي چې دوباره تا دا بیماری شي دا بیا د هغه نه زیات خطرناک دي د دې زیات چانس زیات خطرناک خو یو خدا خبر هم کړي چې مثال په توګه یو تن دغه ته وایرس ولګیدو هغه وایرس ته دغه وجود یا ایمیون سیستم چې کم دنه ماته ورکړه او قوت د مدافعت چې کم دغه وجود کې انټي باډیز جوړ شو نو کبیا دا وایرس راځي نو هغه زیات نور خوندي ویډیو نور زیات تیز وي او دغه وایرس ته بیا په اسانه سره ماته ورکول شي دا خبره سمره حقیقت لري ډاکټر صاحب دا خبره کې حقیقت شته خو لکه د دې دا بیماری چې دا د بده کې راته چې څنګه انټي باډیز خبره وکړه د دې ته لکه جسم د مدافعتي نظام چې دنه لکه خلیه به لکه دا د جسم چې دنه ټوپک او تماچه دي د دې وایرس خلاف چې د کوټي دي کنه د سره تیار دا میزایل پروت دی چې لکه وایرس راځي نو دی به داخله شي اوس دا چې دنه لکه میزایل شپږ میاشتې بعد چې د په خپل ختم شي دیګینا لکه په نورو بیمارو کې خدا سي چې لکه دا انټي باډیز چې دا ډېر وخت پورې موجود دي په جسم چې تا ته یو بیماری چې هغه په کلونو بعدي بیماری په کې داسې چې ټول عمر ته نه ستا په جسم کې دا انټي باډیز دا هغه میموري سیلز پراته او د دې بیماری کې په دې باندې کوم ریسرچ شوم دا پته ولګی دا چې صرف شپږ میاشتې دا چې کوم انټي باډیز دي یا میموري سیلز دا موجود دي دا غینه بعد دا ختم شي چې دا وینو بیا څه مسله نه چې تا ته یو پر انفیکشن وشو لکه اوس د شپږ میاشتې کې تا ته بیان شي کېږي او شپږ میاشتې بعد چې اسلام جسم کې هغه مدافعتي نظام ختم شوی نو هغه بیا چې د لکه تا هغه دوباره هغه بیماری کې دي چې دا صرف دې کې نه د دې وایرس د خاندان بل وایرس نور وایرس وختي چې موږ په هغه باندې باسو کو چې سارس او مرزو په هغه کې دا مطلب چې نو په 2004-5 کې هغه چې دا کړي وا چې په دې وایرس کې داسې چل کېږي لکه څنګه په دې کې کېږي چې د مدافعت چې د هغه زیات ټایم لپاره په جسم کې نه پاتې کیږي صحیح پر جسم کې نه پاتې کیږي ډېر داسې پوښتنې روانې ډاکټر صاحب چې غیر وړاندې تاسو جوابونه ویل لکه وسیم الله صاحب چې کومه پوښتنه کړې ده نو دغه پوښتنې جواب تاسو ویل ریاض صاحب پوښتنه کړې ده هغه د فروټو میوو سره تړلې ده دغه ته هم راځم خو اول چې کم دینو راځم د ویکسینو په اړه د فروټو د دې چې کم دینو وټامین A وټامین D وټامین C او وټامین C او وټامین D ویل کیږي چې سره ایمیون سیستم تیزیږي دغه ته راځم په فروټو باندې خبره کوم خو دا وخت د یو وایرس ته
د مخنیوي لپاره یا د یو وایرس د ایمیون سیستم یا قوت مدافعت تیزولو لپاره د ویکسین چې کوم جوړیږي لکه څنګه د ایچ آی وی ایډز چې کوم دی وخت کې نشته دی ویکسین صدا سي دی وخت کې کوم ګور د پولیو چې کوم ویکسین دی هغه د ماشوم قوت مدافعت تیزی چې کړ پولیو وایرس وته نو مضبوط شي وسره دغه شانتي چې کوم دی د میزل د شری د دی او د فلو ویکسین شته خو د کرونا وایرس ویکسین جوړولو کې چیلنجونه څه دي دا وخت ډاکټر صاحب د کورونا وایرس ویکسین ډېر خلک په دې کې لګیاري چې موږ ویکسین جوړ کو په دې کې لکه 35 نه زیات چې دنه لکه کمپنۍ دي پس دې کې س د ریسرچ ادارې دي په دې کې س چې دنه لکه د ان جی اوز په دې دغه کې د غړي چې موږ دا جوړ کو نه هغه مختلف قسمه چې دنه سيزونه دا کوي چې موږ د خلاف چې دنه داسې ویکسین جوړ کو او هغه چې دنه بیا دغه کو پای کې مختلف قسمه ټیکنالوژیز یوز کیږي بعضی داسې دي چې هغه دا وایي چې دا وایرس موږ واخلو او دا وایرس چې دنه دا موږ لکه داسې کیمیکل یا کیمیاوي ماده سره چې دا ټریټ کو او هغه سره د هغه کو مړ کو او دا مړ وایرس ته بیا خلکو ته ایز ویکسین ورکړي یا داسې چې دا وایرس دنه دا د کې دا صلاحیت ختم کی چې د بیماری کا سکول شي هغه هم کې دې چې دا خپل طریقه راځي لکه دې ته راواخلی یو ځای کلچر کې او هغه نه راواخلی بیا بل ځای کې بیا بل ځای کې نو اخر کې دغه د صلاحیت د سره ختم شي او تاسو ویکسین هم شته چې هغه کې چې د دې وایرس چې د پاسه وختي چې تاسو ما وایي چې لحمیاتي او هغه لحمیات چې دغه پاسه چې تاسو د دې وایرس شکل لیدلی نو هغه داسې دی چې لګا ښکاری چې د تاج په شان څنګه تاج نه بالکل او د کورونا مطلب تاج چې دا کوم تاج د تاج په شان د شکل له نو دا تاج په شان دغه موړې چې براوتی کنه دغه موړې چې نو دغه دای ته مونږه دا سپایک چې نو دغه وایو او دغه سیسه به چې دا وایرس نه نوځي زموږ جسم ته نو دغه زمونږه چې کوم مدافعتي نظام نه هغه به دا شي پیژن هغه د شکل چې نو لکه د دینه پیژن چې دا څه شي او د دې خلاف هغه خپل مدافعت جوړي نو چې دغه لحمیات راوالي دغه چې د پاسه کوم کېدلی او دا چې دنه ته په سیس کې واچي لکه بل یو وایرس کې واچي یا صدا چې دغه کې واچي چې لکه دا ته جوړ کې لکه پورا وایرس نه صرف دغه چې د لحمیات نو دا هم د ویکسین په تور باندې چې دا ورکیږي چې دا ته جسم ته ورځي چې جسم چې دا وایرس د دې لحمیاتو د وجې پیژني چې کوم بر دي او تاسو صرف د لحمیاتو چې دنه یو دغه راوغستو او تاسو سړی ته ورکو نو هغه جسم په دې بیا هغه مدافعت چې دنه د هغه لحمیاتو خلاف دغه کی نو چې دغه خلاف مدافعت جوړ کی نو چې د لحمیات کو د وایرس د پاسه چې کوم لحمیات لګیدلې دي دک دي نو کبیا وایرس ورځي د مخکې نو د مدافعت چې د شی هغه بیا بیماری نشي کولای دا چې هغه مدافعتي نظام مخکې نه هغه اکټیو شي هغه په عمل کې مخکې نه راغلي نو هغه بیا چې دنه دا هغه چې دنه دا راځي په لکه بدی کې د ویکسین د کورونا وایرس کې د ویکسین چې دنه لکه دې ته بلاشه مسلې په لار کې او مسلې دا چې لکه دا کته صرف ویکسین د دې په هغه باندې تاسو دا کوېسچن زمانه د ځین نو وته چې تاسو د ویکسین دغه چیلنجونه ستې دي ویکسین جوړېدلو کې چیلنجز دي مطلب دا دی خاص کر کرونا وایرس او دا ویکسین تاسو وته چې ویکسین او دا پروسه مو ته چې دا ویکسین جوړیږي څنګه او د سنه جوړیږي دا خو له تاسو ته وضاحت سره خدا جوړیږي د کې د اگې و سرویس تعلق ته دا وته لګوازي حق زموږ اوردونکو سره د چرګ د اگې په دې کې څه تعلق ته د چرګ د اگې د شل چرګ د اگې د ویکسین سره دا تعلق دی چې هر کله موږ د زیاتره چې پاکستان کې کوم ویکسین جوړیږي کنه نو هغه نن سبا هم دغه ته موږ ټریډیشنل طریقه وایو چې داسې هغه داسې چې لکه دا وایرس تر واخلي او دې ته چې دنه یو هغه ته چې دنه ته دغه کې وردن نه کې او په دې هغه کې دې چې دنه لکه خور شي او دې چې دنه لکه ځای نسل په دې کې کې بیا د دینه راوالي هغه نه بیا بلیا کې ته داسې چې ته یو 16 پیری یا 17 پیری چې دنه دغه کې اول داګینو ولا سم هغه کې چې داغین تکم دا وایرس روکین هغه بیا د صلاحیت نه چې هغه بیماری جوړوي
یعنی بیماری غ صلاحیت هغه ختم شي. دې ته موږ لکه اټینویک ویکسین وایو کنه. یو دای چې ته موږ وایو کیلډ ویکسین چې پای کې ته وایرس چې لکه هغه دغه ته کیمیاوي ماده ورته واچي لکه فارمالډیهایډ شو یا داسې هغه سره ته دې مړ کې. نو چې دې مړ شي نو دې بیا لکه مطلب دا مړ کېدو مطلب دا چې لکه دې دغه لحمیاتو د پاسه چې کومه کوټ ته نه دا کوټ چې نه دا دغه شي هغه خراب شي. نو چې هغه خراب شي نو دې بیا خلیه ته دنه وردنه کېدای نشي. نو چې ته دا مړ وایرس راوالي یو سړی ته انجکټ کی هغه کې مدافعتي نظام چې دی هغه اکټیو شي هغه ته بیماری نه کی. نو دغه قسمه او چې زوم په ویکسین کې شته او دا ماډرن هم شته چې داسې صرف دغه لحمیات د په سر د پاسه چې کوم لګېدلې دغه راواخلي او دغه چې دی نو یې ویکسین جوړ کې دغه جوړي کې جدا لکه دا د دې لپاره جین چې کومي هغه جین براوالي او هغه په یو بل وایرس کې واچي او هغه وایرس چې دی نو هغې په ذریعه باندې هم ته دا جوړولی شي د انسان په جسم کې. دا سم کولی شي چې لکه د انسان په خلیو کې ډایرکټ دغه جین واچي د دې وایرس ته. دا چې کوم لحمیات جین جوړي کنه سپایک جین دغه جین راواخلي او دا چې دی نو ته د انسان خلیې ته ډایرکټ چې دی نو لکه یو ویکټر کې واچي چې هغې ته دننه لاړ شي او هغه دننه د انسان چې کوم خپل جینیاتي چې کوم ساخت دی پای کې دننه لاړ شي دی پکې ولګي. چې دی پکې ولګي نو بیا انسان خو خپل لحمیات چې دی نو دغه د جینز نه جوړېږي دغه جینیات چې کوم دی هغه په خلیو کې دننه نو چونکې دې مالته ولګي نو دې بیا جوړېږي. نو چې دې جوړېږي نو دې چې څنګه چې بار روزي نو دې خلاف بیا مدافعت هم دا کېږي. خو لکه چیلنجز چې تاسو کوم وایي نو چیلنجز دا دي چې یو خو د دې وایرس چې دی نو ډېر قسمونه دغه شي چې څومره لکه دا وایرس د یو نه بل ته د بل نه بل ته د بل نه بل ته ځي دومره به د مختلف قسمه شکلونه چې دی نو لکه دا مخې ته راځي. شکل راته ووایه د دې کروني وایرس ته لومبنی راځي نه او د نن ورځې پورې تاسو چې کوم تاسو چې کوم پوهه ده تاسو چې کوم تحقیق دی یا تاسو کوم معلومات دي څومره بدل شوی دی او چې بدلیږي نو اثرات څومره بدلیږي دا راته وایي. پخوا به دوی ځوانانو چې کوم دی نو وژني موږ داسې ویلو چې زیاتره مرګونه چې کوم دی ځوانان هم پکې وشو مرګوانان او زیاتره سړي وژني ښځې پکې چې کوم دی نو دا هغه چې کوم شمېرې دي کې سړو شمېره زیاته راځي او اوس ماشومان به یادولي ماشومانو چې کوم دی نه لګي ماشومانو باندې اوس ویل کېږي چې کوم دی ډایرکټ دستونه الټۍ پې لګوي. دا راته وایي شکل څومره بدل شوی دی او کم عمر خلکو سره زیات چې کوم دی نو هغې ته اغېزمن کېدي شي. ډاکټر صاحب شکل د چې کله چین کې د لاول نه راغی دسمبر نه دا کیسه چې دا شروع شو نو د چاینا چې کوم هلته کې چې کوم وایرس نو هغه یو شانو بیا چې دا اټلی ته لاړ اټلی کې هغه چې دا نو وکړو نو هغه کې بیا ست تبدیلی راغلی وي. په نیویارک کې چې کوم وایرس بیا هغه راغړو نو په هغه کې نور تبدیلی راغلی وس نور وایرس څومره خلک ګوري نو دا په شکل کې سنه چې دنه لکه تبدیلی راغلی او ساينسدانان دا وایي چې لکه دا تبدیلی د ویکسین د لپاره خنه ځکه چې لکه ستا جسم چې دنه لکه ته ویکسین د دې لپاره جوړای چې لکه دا سيزونه جوړ کما یو سړی ته چې دنه لکه انجکشن ولګو او د بیا بیماری نه کیږي داغه مدافعتي نظام چې دنه هغه دغه شي اکټیو شي کنه. وسنګ چې تاسو ته ما ویکسین وي چې د ویکسین هغه بنیادی دغه داري چې لکه د وایرس شکل څنګه د سر د پاسه سوي د سر د پاسه چې کوم د لحمیات دي کچره لکه دا بدلیږي د دې مطلب دا چې د شکل بدلیږي نو بیا ستاسو چې کوم مدافعتي نظام دی چې تاسو ته مداوي چې تاسو مدافعتي نظام چې کوم سترګې دي هغه پیژني د لحمیات د پاسه چې کوم لګیدل نو کداغه لحمیات چې دنو دا لږ تم هغه دی واقعي نو دا نظام چې دا ډیر سپیسیفیک مخصوص نظامي دی بیا غن شي راټاو کوله یعنی تاسو ویکسین لګولي ولکه د چونکه د شکل بدللې نو الځکه دی سم مدافعتي نظام دوکه شي هغه په دې پوهه نشي چې لکه دا بدل اساس په باندې راغی کنه یو خدا دغه د ویکسین ته بل ویکسین ته چې کوم دا چیلنج تاسو ته ماوي چې لکه مدافعتي نظام تر شپږو میاشتو پورې کار کوي چې یو سړی دا یو سړی ویکسین لګولي یا یو سړی ته چې نو بیماری شوی ده دا یو دغه چیلنج دی چې دا چیلنج چې دا لکه دا کول پکاري چې څنګه نو چې په یو ملک کې د یو نه زیات شکلونو والا وایرسز چې دا نو یعنی کورونا وایرسز هغه موجود وي لکه زموږ ملک چې څنګه د ایران نمبر راغله دی د سعودي نمبر راغله دوبه نمبر راغله د چین نمبر راغله
د مختلفو ځایونو راغلي. دلته ته لکه دا توقع کولی شي چې دلته به زیاتو شکلونو والي، چې څومره زیاتو شکلونو والي دومره د هغې خلاف چې دی نو ویکسین ګران دی چې کار ګران دی. مطلب دا دی چې دا خطر هم شته چې په دغه سیمه کې، په دغه ملک کې، په دغه هیواد کې کیدای شي دا مرګ جوړه زیاته وکړي. د دې بالکل چې دی نو د دې چانس شته دی چې څومره لکه د دې شکلونه زیات دي. په دې اوس تحقیق نور هم پکار دی چې دلته کم کم چې دی نو قسمونه په دې څه خاص تحقیق ته نه شوی، ځکه چې موږ سره داسې لیبارټري نشته چې هغې کې هغه لکه بایو سیفټي لیول ته وساتي. هغه لیبارټري هم نشته، ګنګوسې هم ښې ډېرې موجود دي. ډېر خلک وي دا باسي ګپي، ډېر خلک وي دا ټوکي دي، ډېر خلک چې کم دی نو زه به دا ووایم د خپل زه به خپله تجربه ووایم د یو خبریال په حیث باندې ډاکټر صاحب او د خپلو اورېدونکو کتونکو ته تاسو ټول سره مل پاتې شئ. په دې خپرونه کې به تاسو اخري برخه کې د امریکا باستن ښار ته بوځم، د میساچوسټ ریاست باستن ښار ته بوځم، چېرته نه به چې موږ سره سرور امین صاحب د پروګرام کې ملګري کېږي. سرور امین صاحب او د هغه کورنۍ ټوله په کرونا وایرس باندې اخته شوې وه، ټوله کورنۍ. د هغه سرور امین صاحب وایي چې زما لور په هسپتال کې کار کوي او هغې کور ته وایرس راوړی او د هغې نه چې کوم دی سرور امین صاحب ته او د سرور امین صاحب بچو ته دا وایرس لګېدلی و. په دوی څه تېر شولو. سرور امین صاحب ته خپله کیسه کې خو راځم اوس دې ته اول دې ته راځم چې کیسه مې دا کوله چې ډېر خلک وایي دا ګپ دی، دا ټوکي دي. زه په خپله چې کوم دی نو د نومبر په میاشت کې ما د امریکې نه بهر سفر کړو، واپس راغلم. واپس چې راغلم جنوري شروع شوه، د کرونا وایرس د وبا خبر شو چې چین نه یو وایرس راوته دی او دغه شانتي خلک یې اغېزمن کړي. په دې باندې ما چې کوم دی یو خبریال په حیث باندې ما په دې باندې کار شروع کړ ډاکټر صاحب. او چین کې به چې کوم دی نو ما خلکو سره مرکې رابطې کولې. بیا د چین نه چې کوم دی نو ایټلي شو، ایټلي نه ایران شو، د ایران نه سعودي عرب او بیا دنیا ملکونو ته خورېدو او اخر کې دا شوه چې زمونږ د افیس د دفتر پورې راورسېد. کوم دفتر نه به چې ما لایو پروګرامونه کول تر هغې پورې کې کیسونه راووتل چې دغه شانتې کرونا وایرس دی. بیا په امریکا کې کیسونه روزانه په زرګونو په حساب سره سیوا کېدل او ویل کېدل به چې د امریکا دوه ریاستونه بالکل ډېر بد راګیر کړي دي. هغه کې نیویارک او نیویارک سره چې کوم دی نو بیا به ویل کېدل چې نیویارک سره په پوله پروت ریاست چې کوم دی نیوجرسي، بیا په بل طرف په پوله پروت سره کنیکټیکټ، بیا ورسره دې خوا چې کوم دی نو کنیکټیکټ سره لګېدلې میساچوسټ سره، بیا دې خوا چې کوم دی نو میریلینډ سره، بیا چې کوم دی نو څنګه واشنګټن ډي سي، ورجینیا، دا ټول امریکا چې کوم دی نو په راونیوله. او دا وخت چې کوم دی نو په لکونو کیسونه دی او په 1 لاک نه زیات خلک په امریکا کې وجود دي وایرس. خو دې دوران کې خلک وایي چې دا ټوکي دي او تر دې پورې چې زما کور ته ورسېد، ما په کور کې چې کوم دی نو 300 کسان وجود دي دغه شانتي دی وایرس کنه، او په دغه شانتي د دې وایرس ته وجه نه مړ شوي دي. او بیا چې کوم دی دا وخت چې کوم دی انفیکټډ کسان دي به احتیاطي شوي دي. خو اوس هم خلک وایي چې دا ګپ دی، ګنګوسې موجود دي. زه غواړم هغه ګنګوسو ته موږ جواب ووایو ډاکټر صاحب. تاسو له خوا تاسو په خپل یو ماهر یې، تاسو په خپل چې کوم دی په وایرالوجي کې پی ایچ ډي کړی دا، ټول انویسټمنټ هم په ځان باندې کړی چې په دې باندې تاسو چې کوم دی نو په دې باندې او تاسو پوه یې چې یو وایرس څه شی دی، د کوم ځای نه راځي، دا د سترګې شته، د غوږونه شته، د پوزه شته، خوراک څه کوي، د خوري څه دی، پای څه، دغه ټول هر څه باندې تاسو خبرې هم کړلې او تاسو چې کوم دی نو په دغه کې تاسو خپل سټډي پی ایچ ډي هم کړی ده، ډاکټري هم په دې کې کړې ده. دا ګنګوسې چې موجود دي دا خلک یې ولې نه مني ډاکټر صاحب؟ زما خبرې نه چور ده، پوښتنه دا وه خلک یې ولې نه مني؟ تاسو چې څنګه ما وختي خبره وکړه چې زمونږ خلکو وبا چې دی نو دا لیدلې نه ده شته، او دا وبا چې دی نو لومبیزل په دې باندې داسې وبا راغلې ده. ډاکټر صاحب همدغه خبره همدغه وبخښه ډېر په معذرت سره وباګانې چې کم دی نو او د صحابیانو په وخت کې راغلي. ما ول مولا صاحب هم راوستي، مولا مو ته چې کم دی نو دینی مسلې کړې دي، تاسو هم راوستي، تاسو نه مخکې مایکروبیولوژیسټان هم راوستي دي، ډاکټران هم راغلي دي، بیا هم چې کم دی ګنګوسې موجود. تاسو خپله خبره وسوکئ. بالکل. او زمونږ خلکو چې دی لکه دې مزاج داسې دی چې د دې دغه ګنګوسې چې کوم دغه قسمه چې کوم خبرې نو په هغې باندې چونکې هغې کې مزه زیات وي، چې کوم څیز کې حقیقت نه وي نو هغې کې مزه سوای هغه بیا د خلکو ډېرې زیاتې خوښې که ته لکه په حقیقت باندې پوهېږې نو په حقیقت کې ډېره مزه نشته دی. ما ته اکثر خلک وایي چې ته دا ویډیو لیکچر او دا څیزونه جوړی په دې څیز باندې، نو وایي دا ته مونږ یارې وایي مونږ ستا ویډیوز په دې نه کوو چې لکه مونږ یېرېږو. نو زه ورته وایم زه خو تاسو ته ځان خبره نه کوم، زه خو چې لکه څه تحقیق کېږي، ساینسدانان چې دی نو څه تحقیق کوي، نو هغه د هغې تحقیق زه وایم او دا تاسو ته حق خبره کوم، نو ساینس خو تاسو دروغ نه وایي. او دلته کې د خلکو چې دی نو یعنې د هر یو کس چې دی نو لکه دې لیول نه مونږ رارسېدلي یو چې څو ستا په دې خپل کور کې دننه څوک نه سفر شوي، خدای دې نه کړي، نو بیا زمونږ په خبره باندې یقین نه راځي. دا خو لکه یو د وبا خبره نور هم زمونږ د سوسایټي زمونږ د معاشرې چې کوم ساخت دی هغه دغسې جوړ شوی دی چې هغه دې افواګانو ته او دې څیزونو ته زیات چې کنټروورسي سته، د دوو کسانو جګړې ته
زه خو په خپله چې کوم دی نو د تېرو 11 کالو راهیسې په پښتو کې جرنالیزم یا صحافت کومه 11 کالو نه، خو کیسه دا ده چې کوم دی نو هر هغه سټوري، هر هغه کیسه ډېره خورېږي کوم کې چې 2 کسانو جګړه وي، کوم کې چې 2 کسانو مسله وي، ګنګوسې وي پکې یا پکې ټوکې وي. اوس دا وخت دا خپرونه تاسو چې کومې خبرې دا کاڼي کرښې د معلوماتي خبرې تاسو د حقایقو په بنیاد باندې کوي او تاسو د کرونا وایرس حقیقت وایي چې دا وایرس څه شي ده، حقیقتونه وایي. دا وخت چې کوم دی نو زه د وینم چې ډېر خلک چې کوم دی نو په دې خبرو کې دلچسپي نه اخلي چې ووري ځان پوه کی، خو کنه د 2 کسانو ترمن مسله روانه یا هغه پروګرام ډیر زیات خلک یو بل سره شریکوي چې هغه کې ګنګوسی وي، مشکلات وي، ستونزې وي یا پریشانې وي پکې یا پکې جړاګانې وي یا پکې خفقانونه وي، خو د معلوماتو خبرو ته خلک غوږ نه ډیر زیات. دا خبره شته. خو راځم د ګنګوسو هم دغه ګنګوسو ستړي یو ګنګوسا یا چې کوم نه د ماسکونو په اړه موجود ده. ماسک څوک نه پیژني نو زه به ماسک راواخلم تاسو ته به وخم دا شی چې ده د دې په اړه ډیره ګنګوسه موجود ده چې دې سره مرګونه کیږي. دا څومره حقیقت لري وي د وایرس ته چې دا تا چولی ځان ته مخ ته دی چولی وي دې نه مرګونه کیږي. دا ګنګو په دې اړه تاسو ساينس سوي او تاسو پوهه سوي ډاکټر صاحب. دا بالکل چې دا به بنیاد خبره ده. بالکل د ماسک د وجه داسې هیڅ قسمه چې دا کار نه کیږي. د دې خلکو چې دا ګنګوسه کم چا جوړ کړي ناغي دا وایي چې لکه دا خلک چې دا د کورونا د وجه نمرې دا ماسکونه چې خلک اچي نو د دې جسم ته اکسیجن تلل چې نو کم شي او اکسیجن تلل چې کم شي نو د دې خون دنه چې کم وینه ده نو هغه جمع شي او دې ته هارت اٹیک وشي او دا چې دا خلک دغه وجه زیات مري او دا دروغ وایي دا حکومت چې لکه دا د دې وجه نو دا د دې وجه نه کیږي. دا څنګه چې موږ وخت خبرو کوي چې لکه دا چې کوم وایرس دی د یو داسې سیس چې د لکه هغه ټارګټ کړی دی چې هغه ستا جسم ته داخله ډومبې لار ده یعنی ستا پوست ده یا ستا خوله ده دې ځای نه دا شی شروع کیږي. دا وایرس دومره په اسانه دی نو لکه یو سړی دومره په اسانه ولې چې د دې بیمارۍ دومره په اسانه په دې بیمارۍ چې لکه ستا چې کوم لکه دا زمونږه پوزه چې کوم دا په پوزه کې دنه د دې وایرس بلا شي د ویلکم د پر لکه بلا شي دغه موجود دی جاغي او سره لاس ملاو کې موږ ته ریسپټر دوای ها ناغه په پوزه کې کوم څه وایي په پوزه نه بعد بیا چې دا ستاسو خلک د ریسپټر سي دا هغه سی وایي ریسپټر هغه چې لکه یو سړی زیاده تلاړ شي او هغه لاړ چې دا ته جواب خیر لاس ته سره ملاو کې او راځه درنه نو دا په دې خلیو باندې موجود دي ستاسو په پوزه کې ستاسو کې ستاسو په پیپړو کې نو په دې کې چې دا وایرس هغه دومره ویلکم وته کې هغه دنه لاړ شي نو هغه باندې بیا مزه کوي او خپل چې دنه لګته را چې دنه هغه پړاوي او ستا چې کمپلی دي نو هغه وبلې کوي نو ځکه خلی ملي هغه دې کې او ستا په پړې چې دنه لکه هغه کې دومره زم پاتې نشي په هغه کې ګیس چې دنه لکه اکسیجن چې دنه هغه ستا دغه ته لاړ شي وینې ته لاړ شي هغه ځینو کې خدای ټول چې کوم دغه دي د خلی دي چې کوم بلې خلی دي هغه به راځم شوي نو هغه ځای بلاک شو هغه ځای کې چې دنه لکه دا غینه دغه جوړ شو دا لیپټ ټایپ یعنی نمونیا ټایپ سچويشن دی جوړ شو نو بیا په هغه کې ګیس نه پاس کیږي نو ستا چې دغه ته وینې ته ګیس نه دي نو ستا جسم ټول خلیو ته دي نو چې ستا جسم ټول خلیو ته نه دي نو دې مطلب دا چې لکه ستا خلیې ورورو چې دنه هغه بریکيږي ځکه چې ستا د جسم دنه چې ستا کوم رګونه دي نو په رګونو کې دا وایرس دا کیږي باغې کې دې هر کله په رګونو کې دې چې د امراض نسل کې نو باغې کې دې سوريو اول ته دا بیا ستا سوري بګيږي او دا پلیټلیټ چې کوم ستا د وینې کې دنه خلې دي دا پلیټلیټ هم مال ته لاړ شي دي هلته کې هغه ځای بلاک کی دا یو مدافعتي نظام دی او چې هغه ځای بلاک کی نه غي سره ځای په دې ستا مختلف چې کوم مړه دي ستا نور ارګنز دي ستا جګر دي نو دا ټول لا تاریخ او په دې ټولو کې چې دنه بینه چې دنه هغه جمع شي او دا غي د وجه چې دنه چې نه دي نو څنګه چې وختي وي چې یاره لکه مرګ شي دا اکسیجن د ماسک د وجه نه کم شي دا اکسیجن چې د وایرس چې کوم طریقې کار دی د بیماری دا غي د وجه کم شي چې هغه ستاسو نظام تنفس د ساه غستو چې کوم نظام دی نو د ټارګټ کړي نو چې هغه شی ټارګټ کې چې په کوم باندې ته ساه اخلي نو اکسیجن مخامخ ستاسو دغه کمیږي د نورو اکسیجن مطلب ساه نشي غسته ساه بند شي مرګ چې کوم نه خاصه مرګ خو چې ساه په مزه ساده نه بنديږي ډیر خلک په دې ویډیوګانو کې خلکو کتلی وی چې غي دا چې ساه نشي غسته د بعد پروګرام مقصد هرگز د چای رول نه دي معلومات دي او استاد د پاراګور ډاکټر صاحب د خپل قیمتي وخت نه د خپل کورنۍ د وخت نه دا وخت د خپل بچو سره وخت دی په خپل کورنۍ کې په خپل ماشومان سره ناسوي تاسو په خاطر راغله تاسو سره خبرې اترې کوي نو د چا د رول مقصد نه ځکه چې یو پکاس پکوي زه یو یاره د ملګری وبس کما
کنه. نو مې دا بالکل د دې پروګرام مقصد هرگز یا مطلب دا دی چې یره طرحه خورول نه دي، بلکې آگاهی ده، شعور دی، بیداری ده او تاسو ته چې کوم نه خبر درکول دي او دغه شانتي ډېرې پوښتنې پکې راځي. او پوښتنه کس پکې پوښتنه وکړه هغه وی چې خو دغه پوښتنه ولید ابراهیمي صاحب دا مونږ د جواب ویل ته پروګرام بیا رسل نه وره راځم ایمیون سیستم مضبوطولو ته د وایرسو پر ضد هغه یا کرونیک ډیزیزز پر ضد یا هغه بیماری چې هغه انسان ته ډېر زیات مشکلات جوړي. ایمیون سیستم قوت مدافعت چې وته په پښتو کې ویل کیږي یا ایمیون وته ایمیون سیستم وته په انګریزي کې ویل کیږي. دا د څه سره مضبوطی دي شي ډاکټر صاحب ساينس سوي؟ بالکل د دې د ایمیون سیستم یا مدافعتي نظام د جسم کوم دی نه د ویکسین نه علاوه یادوم د ویکسین نه علاوه د څه سره مضبوطی دي؟ د ویکسین نه علاوه چې لکه ستا خوراک ډیر دغه دی، ستا د ژوند تیرولو طریقه چې یاره لکه مطلب دا دی بعضې خلک هغې ژوند تیرولو طریقه چې دی لکه هغه داسې چې یاره د هغې څه اکټیویټي نه بار ګرځېدلی نه او سټرس چې دی سوري سټرس یو ډیر اهم شی دی چې سټرس په کوم خلکو باندې چې دی لکه ذهني بوج او داسې څونه سیوایي او په ځان باندې چې دی هغې ډېر زیات دار سوار کوي. نو داسې خلکو مدافعتي نظام هسې کمزوري ځکه مدافعت دا د نه ټیک په خوراک چې ستا ورکړه خوراک چې دی لکه دا ډېر زیات ښه او بیلنس ټیک نه چې موږ متوازن غذا ورته وایو چې یاره لکه ډېر زیات چې دی لکه ته غوښې په یو سیس پسې نه کېږي. لکه زموږ خلک چې دی نو په کلو کې یو قسمه چې دی نو کډوۍ پخېږي نو هغه به ټول هفته پخېږي هغه شی به چې دی خلک پرېږدي. نو په دې کې لکه سبزیانې او په دې کې چې کوم فروټس او دا څیزونه چې کوم د نباتاتو نه چې کوم لحمیات روزي دغه د جسم د مدافعت د مضبوطیا لپاره ډېر زیات ښه دي بجای د دې چې ته د حیواني لحمیاتو نه ته دغه ځکه چې حیواني لحمیات چې دي دا د جسم مدافعتي نظام چې دی لکه دا کمزوري کوي. پای کې خصوصي چې کومه غوښې زموږ د پښتنو ډېر زیاتې خوښي دغه لکه زموږ مدافعتي نظام ډېر زیات کمزوري کوي چې پای کې د غوا د میخې او د سخي او دا غوښې چې دي دا ډېر زیات خطرناک دي. دا د لکه دا یو کېدای شي په دې چا خبره نه کړي په دې مخکې ما خبرې کړې دي او دا قسمه چې کومه غوښې دي د دې چې کوم د خلیې دي په دې خلیو کې او زمونږ چې کوم د انسانانو خلیې دي په دې کې لږ فرق دی او هغه فرق چې دی نو د هغې د وجې چې کله مونږ چې دی نو لکه دا لحمیات اخرو دا لحمیات زمونږ دپاره زمونږ د مدافعتي نظام د کمزورولو لپاره دا یو ډېر غټ دغه دی فیکټر دی او دا د دې نه مختلف قسمه بیماری کینسرز هم د دې نه کوي. نو څنګه چې تاسو دا خبره وکړئ چې لکه څه سره دا کېږي نو هغه متوازن غذا چې په هغې کې لکه ته دغه خشک میوه‌جات یا د نورو چې کوم میوې دي یا چې کوم سبزیانې دي چې دې طرف ته چې دی ستا ډېر دغه بل دا چې ته خپل چې کوم ستا لایف سټایل دی یا چې کوم اوسېدو طریقه ده هغه ته لږ بدله کړې چې یاره ته شپه ورځ ناست نه یې او ګرځې او ته په ځان بوج زیات نه اچوې نو ستا مدافعتي نظام چې دی لکه دا به هسې دا به ډېر زیات ښه او دا دی چې لکه مدافعتي نظام په کورونا که تاسو د کورونا حوالې سره خبرې کوئ نو بعضې خلکو تاسو به لیدلی په پښتونخوا کې هم په ټول پاکستان کې هغوی چې دی نو داسې شربت راوښتي دي چې دا شربت چې دی نو دا مدافعتي نظام چې دی دا ډېر زیات برخېجوي او دا موږ جوړ کړی او دا د کورونا خلاف دی لکه دا یو ډېر ښه علاج دی. داسې بلا شي بوتلې ما لیدلي دي ډېر شیزونه موجود دي چې هغې کې خلک وایي چې دا پلانې شی ولا خلک پلانې شی ولا ما چې زه وګورم نو زه زارک لړ شم ګوره په دې باندې زموږ خلک نه دي پوه. اوس مثال په توګه یو هغه چې کوم دی نو مختلفې پاڼې یا دي مختلف بوټي یا دي مختلف چایان دي نو بیا زه وګورم چې آیا دغه چای کې د دې چې کوم دی د دې دغه څه دي انګریډینټس دي په دې کې څه دي په دغه چای څه نه جوړه شوې ده دغه پاڼه چې کوم دی دا ساينس د دې په اړه کې څه وي نو زیاتره چې وکتې شي نو ډېر چې کوم دی نو هغې کې داسې خبرې وي چې دا مطلب هغه حقیقت سره بالکل اړو سمې نه خوري که نه او خلک چې کوم دی نو په هغې باندې یقین کوي. ډېر خلک یې د مارکیټینګ دپاره استعمالي یو د مارکیټینګ پالیسي چې کوم دی نو هغه زما د یو خبریال په حیث بس دا وایم خپله تجربې سره چې زما ډېره خوښه شوې وه او هغه دا چې د شمتالو په اړه ویل کېږي پیچ په اړه ویل کېدل او د یو علاقې ویل کېږي چې هلته کې پیچونو باغونو هغه باغونه نه خرڅېدل په وروستو کې نو خلکو وویل شمتالو چې کوم دی 15 کسانو شمتالو وخوړه بیا ورسره ښه شو کرونې نه ښه شو لس وخوړه شمتالو بیا ما پیچ وکته آنلاین مې ګوګل کړ چې پیچ کې دې کې څه دي دننه
نو هغه چې وکړه نو پیچ کې واقعي چې کم دی نو په شمتالو کې وټامین سی دا وټامین سی چې کم دی د ایمیون سیستم تیزول لپاره کار کوي کنه نو دغه پکې چې کم دی وټامین سی او وټامین ای و پکې نو وټامین سی بیا د ایمیون سیستم تیزول لپاره کار کوي نو هغه د مارکیټینګ سټریټجیز لپاره استعمالي کوي خلک چې کم دی د خپل کاروبار لپاره د ګټو لپاره هم پکې دغه شانتي دی وجه خلک یقین نه کوي ډاکټر صاحب څنګه بالکل دا ما داسې لکه خلکو کاروبار شروع کړی دی هغه چې دنه پیکینګ هم کړی دی بوتلې جوړې کړې دي کورونا شکل به جوړ کړی دی خاصه یې چې د سره ایمیون سیستم ډیر زیات برکی کنه نو ما یو کس ته وایي چې لکه چا دا جوړول نو ما ته دا وایي چې مې لکه تا دا پته شته چې ایمیون سیستم چې دنو د تیزې د وجې د کورونا چې کوم دا ډیر زیات خطرناک مریضان چې کومي چې کوم شي نو دا د ایمیون سیستم د ډیر تیزې د وجې ملکی کی مې دا ته پته شته موږ دا وایرالوجیسټ ته چې د ایمونولوجیسټ ته وایي سایټوکاین سټورم نو هغه سټورم چې دی لکه هغه ایمیون سیستم یا هغه پروسس چې کوم د مدافعت دی هغه ډیر سی وایي چې لکه هغه تیز شي ډیر زیات تیز شي په جسم کې مدافعت نه یو خاص طریقې سره کنټرول کیږي او دا غیر کنټرول دا غیر چې لکه دا با یو خاص حد پورې په برازي دا اغینه او بیا په برانه بیا په پلان دی راځي یعنی دا مدافعت بیا ختمي کی ځکه چې دا مدافعت چې لکه د یو خاص ډیوریشن نه یا د یو خاص وخت نه سیوا کیږي دا ستا جسم کې د بارخنه لکه دا بد دی دینه کانسر جوړې دي شي فارس کرونیک چې کوم لکه تاسو وایي چې کرونیک کنډیشنز انفلیمیشن یو مدافعتي عمل دی انفلیمیشن د انفلیمیشن کرونیک نو دا خطرناک دی د دینه کانسر زوم جوړې دي شي هر څه جوړې دي شي نو کورونا کې چې دینه لکه هیلدی لایف سټایل لکه خو خپل چې دینو د ژوند طریقې دې دا بدلول پکار دي سبزی مبزی او دغه سيزونه دا ټول پکار دي او دای سره او سټرس چې دی لکه یاره او دا سيزونه په ځان باندې دغه نه دی موچکول پکار او دا بوتل مداري چې خلک خرڅي نو دغه هیڅ فائدہ نشته خدای خبر چې سیمه کې ټول دي ولکه تاسو دا وایم چې ډیر زیات مدافعت چې دی د کورونا بیماری کې د دې سخت چې کوم علامات دي هغه سره دا د غشتو چیرې لکه هغه د ډیر زیات مدافعت چې هغه مدافعت خپل ځای بیا واپس راځي نه دا غي د وجه ډیر خلک مړ شي ډیر خلک مړ شي ښه ډاکټر صاحب وخت هم د پروګرام سره رسیدلی موږ به باستن ته هم زو باستن نه سرور امین صاحب راځي ابر خپل تجربه وایي باستن کې چې کم دین سرور امین صاحب کورونه ته ټوله کورونه ته د کرونا وایرس لګید موږ کوشش کوو چې په پروګرام کې واخلو خو تاسو نه یو دوه پښتنې نور لرم بیا تاسو ته اجازه درکوم او هغه په یو پښتنه دا چې نن سبا په ټوله نړۍ کې خو خصوصا په پاکستان کې او افغانستان کې چې کم دین د هرد امیونټي ذکر کیږي د هرد امیونټي په ګلاس شي ډاکټر صاحب هرد امیونټي ساده الفاظو کې دا چې یاره لکه په ټول خلکو ته چې دنو د هوشي یا زیاتره خلکو ته یعنی 80% یا 90% چې کوم خلک دي نو دي دا بیماری وشي او چې دا بیماری دي ته وشي نو دي کې با قدرتي تور مدافعت پیدا شي نو دا 10% چې کوم خلک پاتې دي دا خلک چې دنو دا بچي ځکه چې زیاتره خلکو ته شی نه غي ته بیان شي کېده نو یو کسې بل کس ته بیا نشي لګول یعنی زیاتره خلکو ته ووشي نو د وایرس لپاره به داسې سړی ملاو نشي چې وایرس دې هغه ته ورداخل شي ځکه چې خلک دې هغه کې په مدافعت دغه شوی او هغه بیا بل ته نو دې وایرس نو موږ خلاص شو کنه وګته وګورئ چې لکه دنیا باندې سوره ده چې 7 مليون سیوا خلک دی د پاکستان باندې وګوره چې 220 مليون اورېدل ده او دا چې د افغانستان باندې وګوره پاکستان په دنیا کې 6 چې دنو د آبادی په لحاظ سره لارجست ملک دی نو په دې کې 220 مليون کې په اساني حساب ته داو لګاو چې لکه کته چې هارد امیونټي په دې کې د حکومت دا وایرس پرې ده نو ته یو 200 مليون ته دا لګي نو چې یو 200 مليون ته لګي نو ته حساب لګاو چې پای په 100 مليون خلک چې د لکه دام لګي نو د دې د بیماری د لګیدو د وایرس د لګیدو د وجې چې کوم هارد امیونټي جوړیږي په خلکو کې نو دا لکه دا طریقه مخ کې په دنیا کې اړو چرته ازماو شوی نه یو داسې وایرس یو داسې بکټیریا نشته چې هغه په دې طریقه باندې دنیا نه ختم شوی د دنیا نه خلکو چې مخ هارد امیونټي جوړ کړي هغه په ویکسین جوړ کړي نو کله سره ویکسین او تاسو سره چې دنو دوايي نه جوړه دا نشته ته وایرس داسې نشي پرې خو دی اذروایز دا هو چې دنو د ستا د دنیا چې دنو لکه 1/3 یا نیمه آبادی بستا وای هغه چې دنو وای مطلب دا چې او به وجنی کنه بس صرف انفیکټ بچي او ځنې خلکو پکې بچوم شي
کې به ډېر خلک چې دی لکه دې کې زه وایم چې 1/3 پاپولیشن دا بیا مړ کېږي. د دې چې کوم دا اوس ځکه چې ډېرو خلکو ته ډېرې مسلې دي، چاته د زړه مسله، چاته نورې مسله. تاسو وختي یو سوال وکړو په هغه زما د ذهن نه بیا هغه دویم پورشن د هغې ووتو چې کم خلک چې دی نو زیات د کوم عمر سړي دي ولې زیات ښځې ولې زیات کوي او غټ عمر والا. نو غټ عمر والا خلک چې دی نو هغې کې دا ټولې مسلې چې کوم د نورې بیمارۍ، دا ټولې د رګونو بیمارۍ، دا ټولې په خلکو کې بعضې خلکو ته پته وي، بعضې خلکو ته چې دی نو لکه د هغې اندازه نه هغې وایډ کوي دا څیزونه. او په سړو کې دام چې په سړو کې کوم هارمون دغه کېږي سیکریټ کېږي چې موږ ته دغه وایو ټیسټاسټرون وایو چې لکه د سړو چې کوم هارمون چې موږ کوم ګیره برید دا څیزونه راځي دا د دغې هارمون نه وجه راځي. او د دغې هارمون چې دی نو د دې اون تعلق دی وایرس سره چې دی په دې اون تحقیق شوی دی. ریسنټلی په دې باندې چې دی تحقیق چاپ شوی دی. هغې دا وایي چې یاره لکه د دې هارمون د دې وایرس سره هم تعلق شته، د دې زیاتوالي کې چې لکه دا وایرس چې د پروموټ کې چې د نورم افزایشي نسل وکړي. نو دې کې د چې کوم دغه د سړي د هارمونو هم پکې چې د رول شته دی. داسې ماشومان دي په هغې کې هم دا مختلف قسمه علامات چې د په هغې کې ظاهرېږي او هغې کې هم مختلف قسمه کنډیشنز راځي. حالانکه شرح اموات پکې کم دی په نسبت. صحیح. ډیره مننه کوم تاسو ډاکټر صاحب، تاسو ډیوی ته وخت ورکړو، را سره خبرې اترې وکړې، تاسو ته وخت په وخت بلنه درکو. تاسو دغه معلوماتي خبرې زه فکر کوم چې زموږ د اوریدونکو کتونکو په ګټه باندې پرېوتې وي. ډېرې پوښتنې اوریدونکو راولېږلې، د هغې ما تاسو ته کېنښودې، تاسو د هغې ځوابونه وړاندې ویلي وو. خو بیا هم که تاسو ته وخت میلاو شو او دغه اوریدونکو ته تاسو ځوابونه ویلي شو، دغه فیسبوک لایف کې دغه خپرونه دا وخت په ژوندۍ بڼه باندې خپرېږي، تاسو ته وخت نو یو ته که تاسو یا په مجموعي توګه چاته ځوابونه ویلي شو نو ډېره مننه به وي ستاسو، ځکه چې زه غواړم چې پښتانه دي او ټولو ته چې کوم دی معلومات ترلاسه شوي او د دوی د پوښتنو ځوابونه دوی ته میلو شي. زه تاسو ډیره مننه کوم تر دې دمه تاسو د خپل مصروفه وخت نه وخت ویستو او د خپل فیملی یا د خپل کورنۍ د وخت نه وخت ویستو او موږ سره راغلی، موږ سره خبرې اترې وکړې. یو جهان مننه. ډیره مننه. قدمونو کتونکو اوس د خبرونه په دویمه برخه کې زه کوشش کوم چې تاسو بوزم میساچوسټ ریاست ته د امریکا میساچوسټ ریاست نه موږ سره ملګری کیږي سرور امین صاحب. سرور امین صاحب او د هغه هم په خپل د خیبر پختونخوا سره تعلق ساتي او دا وخت په میساچوسټ کې ژوند کوي. د سرور امین صاحب لور په هسپتال کې نوکری کوي او د سرور امین صاحب وایي چې د هغه لور د هسپتال نه چې کم دینو کرونا وایرس راوړو او هغه وایرس چې کم دینو بیا سرور امین صاحب وایي چې د دوی ټوله کورنۍ کې خور شو. سرور امین صاحب دي که اوس هم د کورنۍ زیاتره غړي ښه شوي هم دي، خو څه پرې تېر شول او څنګه ورته دا وایرس ولګېده، خپلې تجربې به تاسو سره بیانوي. سرور امین صاحب که تاسو زموږ غږ درځي خپله کیمره کولو کوئ نو مننه به وي. زه غواړم چې تاسو د خپلو اورېدونکو سره میلو کړم. زما اواز درځي سرور امین صاحب؟ تاسو आवाज راځي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خپل موبایل ځان ته په یو ځای باندې کېږدئ به او روټیشن پې کولو کې نو مننه به وي. که تاسو د خپل موبایل روټیشن کولو کې دې وخت تاسو الټه ښکارئ مونږ ته او ځان نه لږ لرې کېږدئ، ځان نه لږ لرې کېږدئ. قدمونو کتونکو سرور امین صاحب څو پورې چې موږ سره ملګري کېږي، سید امان الله صاحب وایي زما سوال نه خواستې وویلې وکیل خان نو الله دې نه کړي. ریاض خان وایي چې سر انوایټ می فور امیون سیسټم. بالکل ریاض خان ما تاسو چې کوم دی دغه کامنټ ما لایک کړی، تاسو ما ته په انباکس کې بیا ووایئ یا خپل نمبر او خپل ټلیفون شمېرې راته راولېږئ، خامخا به تاسو په پروګرام کې راولم. شاهد علي صاحب وایي سرور امین صاحب تاسو خپل موبایل چې کوم دی ځان لږ لرې کېږدئ چې څومره لرې کېښودی شئ او په یو ځای کېږدئ. تاسو خو ډېری پروګرامونه ګورئ ډېر نو په کار تاسو ته پتې روټیشن پې کولو کې خیر دی که په پرتو یې نږدې تاسو موبایل باندې روټیشن بند دی، تاسو تاویږئ نه، ځان یې لږ لرې کېږدئ. سرور امین صاحب ځان ته پکې لږ وګورئ نو چې تاسو ته برابر وي. دا روټیشن مې کته دي. ها روټیشن نه وړئ، خیر دی روټیشن ته ضرورت نشته، بس تاسو موبایل ځان نه لږ لرې کېږدئ په یو ځای باندې. مننه به وي که په یو ځای باندې هم کېښودو، په یو ځای ځان ته کېږدئ، لرې ځان ته کېږدئ، نه لرې کېږدئ ځان ته، په ځمکه یې کېږدئ، په میز یې کېږدئ، په څه کېږدئ، لاسونه یې وخوځوئ. حکم سید صاحب وایي چې د خپل پیغام کې وایي چې نن سبا زیاتو خلکو ته تبې دي، آیا دا هم د کرونا یو شکل دی؟ نو ډاکټران وایي چې تبه، تیزه تبه، ټوخې او دغه شانتې ورسره چې کوم دی نو دا چې کوم دی نو دا د دې علامات دي. موبایل پر بل شانتې کې سرور امین صاحب موبایل کې تاسو الټه ښکارئ دی وخت کې، ښه تاسو خپل دغه برابر کې بیا تاسو سره خبرې کوم نورې. سرور امین صاحب راځه د امریکا میساچوسټ په یو ځای ځان ته همدغه شانتې کېږدئ سرور امین صاحب که سمې خوري. صحیح
بس همدغه شان صحیح دی سرور امین صاحب همداسې به وکړو صحیح ده څه ته نور ته څه نه جوړېږي اوس دا خبره سم سکول استاد یم تاسو ته چلم پکې خیمه نو هغه پکې بیل کار دی که نه نو خو ځان ته راولې که تاسو پکې موږ ته نه ښکارې سرور امین صاحب تاسو باندې خپله کیسه وکړئ بس خیر هېڅ خبر نه تاسو ته چې کوم دی نو کرونا وایرس دا کیسه تاسو باندې څه تېر شو کرونا وایرس ته کوم ځای نه لګېدو ضرورت نشته خیر دی تاسو کیمره صحیح نه ده تاسو صحیح نه ښکارئ موږ تاسې السلام علیکم आवाज دې لاړه موبایل نه دی आवाज د سپیکر نه دی आवाज لري که سرور امین صاحب السلام علیکم جی السلام علیکم ته سرور امین خبرې کوم ټول دوستانو ته زما طرف نه السلام علیکم د مارچ د 3 میاشتې تقریبا د شلم تاریخ نه په ما باندې تبه راغله او بیا ورسره ټوخی کېده بیا سره دې پته هغه ښه شي د ما مشره لور وه هغه یې په هسپتال کې نوکري کوله نوکري کوله بیماران شول دا کور ته چا وایرس چا راوړو د کوم ځای نه لګېدلو سرور امین صاحب نو اوس دا باور والله عالم دی چې لور خو به مې راتله کور ته چې جاب نه به راتله نو واپس په کور ته راغله او کېدای شي هغوی د موږ ته دا لګېدلی یا د بهر د کورنۍ څو کسانو ته لګېدلی څو کسان اغېزمن شوي اول د ما مشره لور وه چې هغه خو 15 هفتې بعد شکر الحمدلله هغه ښه شوله د خیره سره او یو زوی مې یو لور مې یو زه اوس موږ 3 نفر لا اوس مریضان یو جي مریضان یې تاسو چې کوم نه دی خو ډېر وخت شو تاسو چې کوم ټیسټونه کړو هغې سوال سره نه برابر شي دوباره هم ټیسټ کړی دی او جی دوباره ما پرونه بله د جبې پر ټیسټ کړو او بیا هم لا پازیټیو دی او اوس شکر الحمدلله ښه یم ده خو هغوی ما ته وویل ډاکټر چې دا بله علامات به وي خو تاسو احتیاط به کوئ که پازیټیو دی او که نیګیټیو دی هر چا ته احتیاط پکار دی ښه احتیاط پکار دی علامات یې څه تاسو باندې تبه توخې څه تکلیف ته ده څه کورنۍ کې او چې ما ته تکلیف پیدا و چې ما باندې اول تبه راغله چې بیا ټول بدن به مې خوږېده یخ پرته وشو او دردونه به مو په ټول بدن دردونه به څنګه د عامې تبې سره دردونه د دې سره چې کوم دې سره به کوم دردونه څومره تیز وو څومره زیات وو زما خو دردونه ډېر زیات هم نه وو جي خو تبه به راباندې ډېره راتله تقریبا 101 ټمپریچر به مې و 101 ټمپریچر به تبه ډېره او زیات پکې خراب څوک وو زیات طبیعت پکې د چا خراب وو کورنۍ کې ستاسو تکلیف زیات و دکه زما پکې ټول نه سیوا و چې نور ماشومان چې وو نو هغوی ته صرف هغوی به په دې دغه نه پوهېدل د خوراک او د بوی په دې په سمیل باندې دا ټیسټ هغوی ختم شو ټیسټ د خولې خوند یې خراب شوی مطلب خوند به نه لګي خولې خوند یې خراب شوی صحیح اوس دا وخت تاسو مطلب هغه دردونه هغه شان دي که هغه راکم شوي اوس هغه شان تکلیف شکر الحمدلله چې زه خو بالکل ښه شوی یم خو بیا هم ټیسټ چې کوم دی پازیټیو راغلی دی نو دا 15 ورځې خو ما جي مکمل په خپله کمره کې تېرې کړې او اوس ما ته ډاکټر وویل چې خیر دی ته بهر وځه خو احتیاط کوه ګرده راګرده په نور اخله او لږ ډېر ګرځېدل کوه نو دا ښه خبره ده او احتیاط کوه او هغه فاصله ساتل دي فاصله ساتنه خلکو نه صحیح دغه احتیاط دی صحیح ده او دوايي څه استعمال څه خورئ څه څکئ دوايي خو جي ما ته ډاکټر ویل که په تاسو تبه راتي هغې لپاره دا ګولۍ ټاینال استعمالوه که ټوخی راتي د ټوخي دوايي ځان له فارمیسۍ نه راواخله وي هغه استعمالوه صحیح سمه ده صحیح او نور څوک تاسې مطلب دا ستاسو د کورنۍ حال دی نور خو داسې څوک نشته ستاسو پېژنګلو کې میسچوسټ کې هم ویل کېدل چې کیسونه ډېر زیات دي خصوصا بیا باسټن کې چېرته چې تاسو ژوند کوئ او چې دلته کې نور زمونږ بل هم یو کلیواله بیمار شو سره د خیر سره او کیسونه ډېر راځي چې خو ډېر خلک دي چې هغوی ټیسټ دپاره هم نه کوي بس کور کې هغوی خپل ځان یې کوارنټین کړی تاسو په خپله د خیبر پښتونخوا صوابۍ ضلعې سره تعلق ساتئ که نه سرور امین صاحب صوابۍ سره تعلق ساتئ په صوابۍ کې اوس هم ډېر داسې خلک شته چې هغوی وایي چې دا کرونا سې ګپ شپ دی په تا چې څه تېر شو د هغې په رڼا کې ورته ووایئ واقعي دا ګپ شپ دی نه جی دا بالکل ګپ شپ نه دی ما به چې دوستانو ته وایي چې زه څه وخت مریض شوی نه وم نو هغوی به وایي چې دا ټول ګپ شپ دی او دا پروګرام دی او دا سازش دی پلانې دی ډیګلې دی چې بیا زه بیمار شوم زما دوستانو ته ټولو ته پته ولګېده چې هغوی وایي چې یاره اوس مې ومنله چې دا خو حقیقت دی نو زه خپل هم ټولو دوستانو ته ټولو ملګرو ته زما دا درخواست دی چې هغوی خپل ډېر احتیاط دی کوي او دا ګپ نه دی او دا یو حقیقت دی او دا چې کوم دی چې یاره پرې کې اغوستل نه پکار دي
دا لکه داسې څه بلد هم نه دی چې په ځان باندې به یو انسان دی په ځان یره راولي نو دغه یره انسان بیا ډېر خرابوي. د دې مقابله پکار ده او خپل احتیاطي تدابیر پکار دي نو الله تعالی شفا ورکوي. احتیاطي تدابیر پکار دي. احتیاطي تدابیر څه دي؟ احتیاطي تدابیر دا دي چې فضول د کور نه وتلل نه پکار، چې داسې ډېر ضرورت نه ډېر زیات ایمرجنسي نه د کور نه وتلل نه پکار، او که وتلل مې نو چې ګړی ګړی ته نه دي لکه چې کوم ډېر زیات خلک دي چا څخه خواته نه دي او ماسک استعمالوي او دفتري استعمالوي او ډېر زیات خیال ساتي. ډېر زیات خیال ساتي. صحیح ده. او مطلب دا تاسو د وبا لګېدو نه وړاندې تاسو هم دا ګپ ګڼه کړه، تاسو دا حقیقت ګڼه؟ نه جی ما حقیقت ګڼه ځکه چې دا خو ګپې نه خو یو ځای کې به وي او دا خو په ټوله نړۍ کې چې کوم دی نو هره ورځ به دا مریضان به سیوا کېدل نو ما خو حقیقت ګڼه. صحیح، تاسو حقیقت ګڼه. او اوس چې کوم دی نو یو ځل بیا په تلو کې هغه خلک چې وایي چې کوم دی دا مسلمانانو ته نه لګي، دا پښتنو ته نه لګي، آیا سرور امین چې کوم دی نو 15 وخته مونږ نه کوي؟ آیا چې کوم دی نو سرور امین چې کوم دی نو خدای مکه چې کوم دی چې ته مسلمان نه دی یا چې کوم دی نو چې هغه ته لګي دا هغه خلک چې دا پښتنو ته مسلمانانو ته لګي ته به تاسو وایي چې آیا دا وایرس ته تمیز کوي؟ دا هر چا ته لګېدی شي او دا ګپ نه دی لکه او دا خبره نشته دا دې سره د مذهب یا د رنګ او نسل سره تعلق نشته جی انسانانو ته دا لګي وي نو ډېر زیات خپل احتیاطي تدابیر پکار دي. احتیاطي تدابیر پکار دي. ډېره مننه کوم تاسو سره مې چې ټي وي ته وخت ورکړ سره خبره ته په ناجوړه هم یې دا غي باوجود تاسو راغله تاسو خپل تجربه زموږ اوریدونکو کتونکو سره شریک کړئ. جهان مننه. تاسو ډېره مننه جی. الله خوشاله باد لره ټول الله دې هر څوک د دې بیماری کو ساتي. امين. الله دې وکي. مننه. قدمونو کتونکو دا سرور امین صاحب خبره ترې تاسو وره. سرور امین صاحب خپل د غټوله کورانه د کرونا وایرس دغه وبا د رنځ نتیریږي دوی دغه بیماری لګیدل په خپل دعاګانو کې یاد ساتي چې الله ول صحت ورکړي او هغه وی چې ماته ملګرو ویل چې تاسو غپ شپ ته خو کله چې زما حال ولیدل په ما باندې طبي او په ما باندې دردونه په ما باندې ټوخي ولیدل نو دا غي یقین شو چې نه دا غپ نه دا حقیقت ته هغه خلک چې دا وایرس یا دا بیماری یا دا وبا کې مطلب غپ غني نو د سرور امین دا خبره په غور ووري. سرور امین د خیبر پختونخوا صوابه سره تعلق ساتي او دلته په میساچوسټ ریاست کې د لسیزو راهسي ژوند کوي. د خپل کورنۍ سره وایي چې لور به هسپتال کې نوکری کوله او ښکاري داسې چې هغه دا کور ته دا وایرس وروړو دا غینه ماته او زمانو بچو ته ولګېدو او دا وخت دوی د یو مشکل وخت نه د سخت وخت نه تیریږي. تاسو د دې وړاندې د ډاکټر اجازه علي صاحب خبره ترې ورده. ډاکټر اجازه علي صاحب په کامسټ یونیورسيټي کې په اسلام آباد کې چې کوم دی نو د اسوسییټ پروفیسور دی په وایرالوجي کې پی ایچ ډي کړی دا په تجربه تاسو ته بیان کړی. د ډاکټر اجازه علي صاحب نما د کرونا وایرس یا د نور وایرسونو په اړه حقیقتونه پوښتنه چې وایرسونه څه شي دي هغه تاسو ته په ساده ټکو کې په ساده پښتو کې تاسو ته ویل دا نو پروګرام د خپل ملګرو دوستانو غونډیانو سره خامخا شریک چې د ډاکټر اجازه علي صاحب او د سرور امین صاحب دا غږ عام شي او یو عام انسان ته د دینه څه فائدہ ورسي. که د یو تن ژوند مونږ بچ کولی شو نو دا زمونږ او تاسو بریا او زمونږ ګټه ده. وکیل خان د ناخلی اجازه بریالي اوسه خوشاله اوسه د الله پامان.